دا د لغمان مرکز اړوند کرنج سیمه کې د سلام مخابراتي شبکې تازه جوړ شوی سایټ ده چې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ له بودیجې د 120,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. $120,000 د باندې مصرف راغلی دی. $120,000 دا د زموږ د مخابراتو د وزارت د اترا د بودیجې څخه افغان ټیلیکام ته دا په قرارداد ورکول شوی دی چې هغه کارونه سرته رسوي. داسې تقریبا زموږ داسې وایي چې 4 میاشتو څخه د پاس 4 میاشتو کې دا تکمیل شو. بل لور ته د سیمې اوسیدونکو د اسلامي امارت له مسؤلینو خوښي څرګنده کړه چې د دوی لپاره یې د مخابراتي شبکو ستونزه حل کړه. مونږ دغه ولس دلته د دې نه مخکې هیڅ د مړي ژوندي غم او ښادي نننۍ دنیا کې مونږ خبر نه وو. په همدې خاطر چې کله د سلام مخابراتي شرکت راغی دلته 6 میاشتو مخکې او دا پایه او دا ځای انتخاب کو، نو په همدې خاطر و زمونږ د ولس مشکلات 100% کې حل دي. دغلته اتصالات او ربا پایګانې لرې لرې وي، موږ ته بیخي کومه استفاده نشو کولی او موږ به ډېر لرې لرې غرو ته تلو رابطې دپاره. او اوس دغه پایه چې ولګېدله الحمدلله موږ که کور کې که ورود کې که ځمکو کې هر چېرته چې زموږ مشکل اوس حل دی او دغه مخابرات موږ ته کار کوي. په ورته وخت کې د لغمان مرستیال والي ولسونو ته ډاډ ورکړ چې په یاده برخه کې به ګڼې اسانتیاوې برابرې کړي. افغانستان اسلامي امارت د حاکمیت نه وروستو په هره برخه کې د ټولو ریاستونو له ادرس نه خپل ولس ته ښه خدمات وړاندې کړي دي او د لا ښو خدماتو په حرص او په امید کې ده چې انشاءالله موږ به امید ده ولس ته د رب په نصرت داسې خدمات وړاندې کړو چې د نورو ولایتونو لپاره یو مثالي خدمات شي. باید یاد شي چې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په پلان کې لري چې په دې ولایت کې د یادې شبکې و نور سایټونه هم فعال کړي.